هفته کې به یو غټه غونډه په همدې ناوري باندې روان دي، څنګه وکولای شو دې حالت ته راوځي. د ټولو پښتنو په جهان کې چې خپله باید لاس په کار شي او نور ته په تمه کښېني دي چې نور به دوی خپله د خپلو حالاتو بدلولو لپاره خپله عملي کار باندې شروع وکړي. خبرې مو ختمې شوې؟ بله مهرباني. تشکر. زه به په لنډ ډول باندې دومره ووایم چې رښتیا هم دا د حسین خیل صاحب خبره صحیح ده چې هغه فارسي کې خلک وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. سړی بعضې وخت کې مجبورېږي. یوه خبره چې زمونږ نه یوازې پښتانه بلکې زمونږ هزارهګان، ازبک، تاجک، ترکمن، نورستاني، ګوجر، پشهي ټول ورونه یې باید واوري. د کومو خلک ورسړی نشي ویلی، د کومو عناصرو او کومو حلقو په اوږو باندې چې دو د ملا، دو د سیاست مدار، دوی د جنګي، دوی د کوماندان پروګرام دی. بله صاحب مهرباني کوئ ستړي مه شئ. محترم شنواری صاحب مهرباني کوئ صاحب. دا چې مستقیم زنګواله دی دومره دغه هم نشته دی، خو صرف زما یو شي ته ډېر دغه یې که نه چې دا دغه تاسو د مخکې د صحنې وښودلې، د مهاجرینو صحنې مو ښودلې که نه. والله داسې ده چې دا موږ خپله یو کره تېرې کړي دي او ډېر اوس چون فعلا په مسافرۍ کې ژوند کوو چې ویې ګورو داسې فکر وکړه چې بیخي نو بیا چون مسافرین تنها مسافري ده ډېر دغه تاثیر کوي په انسان باندې. نو زه پوهېږم چې بد تاثیر کوي، زه په دې باندې پوهېږم، مګر د دغې وده قوم او د دې وده ملت د رابیدارولو لپاره هم څه کول پکار دي که نه؟ وبخئ ستاسو لاین قطع شو، نه پوهېږم چې ولې. السلام علیکم. بله 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 مهرباني کوئ. بله عمري صاحب تاسو لاین کې هستئ؟ عمري صاحب تاسو لاین کې هستئ؟ لاین کې هستم. ښه وبخه چې بس ټلیفون کې کله ورکې دا هغه راځي نو بله صاحب مهرباني کوئ. بله 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 صاحب مهرباني کوئ. بله بله السلام علیکم. تاسو کسته؟ مهرباني کوئ صاحب، تاسو خبرې کوئ صاحب. شینواری صاحب او مهرباني ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، خدای دې په خیر راوله، ستړي مه شئ. السلام علیکم. شینواری صاحب ته او استاد رندي لور ته خپل سلام احترام وړاندې کوم او د وطن د ویرجن مور ټولو مایندو ته درناوی رسوم. د سوات، بونیر، باجوړ، فراه، غزني، ننګرهار، خوست او په لارو بره پښتونخوا کې ویرجنو مایندو ته چې هره شیبه د خپلو اولادونو د ویر په ټغر ناستې دي په لارو بر ماتم کې ځان شریک او خپله خواخوږي وررسوم. ستاسې په زړه پورې پروګرام مې واورېد، یو څو کږې وږې کرښې مې فیل بدیهه لیکلي، عنوان نه لري، ستاسې دروند پروګرام ته یې ډالۍ کوم. مهرباني کوئ، ډېره مننه صاحب. وژنه مې پرې وژنه مې دوران دی څوک دی چې ته یې وژنې او په څه ګناه. موږ ښه پوهېږو چې ته څه غواړې او څه کوې، زموږ په هېواد جوړ چې قتل عام دی نه. تاریخ نه ځان خبر کړې قاتله د افغانه ته څه چې دې کرلي په ټیټ سر سره به یې غیبې ته. دا وژنه هغه وژنه دوی وژنه هغوی وژنه ټول پکې راټول کړه، پښتانه وژنه پښتو وژنه. دا نسل کشي نه ده نو څه دی افغان کشه ته. لر بر افغان چې نن رنګ شوی په سرو وینو دی، کوم بادار درکړی دا فرمان دی د اجرت سره. دا د تاریخ شرم دی، په شرم نه پوهېږې ته چې پښتون وژنې د طالب او القاعده په نوم. دا افغانستان د غرزې پرزې تسلیمیږي نه. دا د ایشیا زړه بام د دنیا د انتقام اخلي درېږي نه. بیا به د سیحون تر جیحونه افغانان ګوري. دا د دوی ګډ کور دی، دوی بیلیږي نه. اهدا د